د مالونو منډۍ ده. دا خصوصي په څیر ستا خواته چولای دا 15,000 هم خاصره یو نیم زر 2000 خو ګران وې ما کنه بل نه به ارزان غواړي. د اختر دی بعضې یتیمانان چاپلای نه لري، جامې نه لري، د غوښې وس نه لري او نورو خلکو قربانیانې کلي هغې ته ګوري نو کو خارج میشته د دې خلکو سره کومک وکړي او د مطلب خپل قربانۍ نه دلته راولېږي نو هم به د دې ولس هغه غوښتنې او ضرورتونه هم پوره تر سیزن ډېر خرڅ کوم د 15 پورې خرڅ کړي 15 دانې د خرڅ کړي. دا د پاکستان مال خو د پارمونو مال د زمونږ وطني مال د زمونږ وطني مال چې دی نو د خدي او روغ مال ډېر دی خوږه ده خیسوالي ډېر دی هغه پارمي مال د پارم خو خوراکونه ورته ورکوي هغه ته خو چې ورکوي چې ورته نه ورکوي زمونږ د خو د وطني مال دی د کور او د غروب هغه خوري او دا ډېر مزیدار یاره پروس کالم خمزدوري کړي وسکه د حالات د سړي چې د سیلک دغه دي کم تا کوم څو ورغموټه راوسته دا ورغموټه په سور کوي دا ورغموټه نه دی دا سیرلې خو دا د کړو دی واځي نه ګوري ها والله چې هم بګنه پات کېږي سار راغلی دلته بس ناستي بس خو قلاري ولاړ دي نه خرڅيږي. السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو درنو لیدونکو دا چې لوی اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي نو راغلی یو د اسداباد چغان سیمې ته او د چغان په سیمه کې د مالونو منډۍ ده. دلته به د هیوادوالو سره په دې اړه غږیږو چې مالونه د تیرو کلونو په پرتله ارزانه شوي دي که ګران شوي دي او اختر ته څومره چمتووالی لري. درنو لیدونکو دا چې یو قاري صاحب مې ترڅنګ دی دلته ماشاءالله ډېر مالونه د دې ولاړ دي نو د سره خبرې کوو. قاري صاحب ستړی مه شئ نوم دې څه دی؟ نوم مې وحید الله دی. قاري صاحب د نورو کلونو په پرتله سږ کال مال څنګه دی؟ ارزانه دی ګران دی؟ نورو پرتله سږ کال مال داسې دی چې ارزان دی خو د خرید دونه نشته دی خرید نشته اغستلو والا دونه کم دي. نور کلونو کې به دې وخت کې به موږ 50 غویانه خرڅ کړي سږ کال بازار ډېر کمزوری دی. مالونه ګران شوي دي که ارزانه شوي دي؟ بس مالونه ارزان دي ګران نه دي دونه نورو کلونو پرته ارزان دي. دا خصوصي په څیر ستا خواته چولای دا 15,000 خصوصي 15,000 دا غوی دی خصوصي غوی دی غوی دی کنه ځکه دا فکر کوم چې نورو کلونو کې به 10,000 80,000 روپۍ او 10,000 50,000 به خرڅېدو اوس 55,000 15,000 ښه 15,000 نوې زم څنګه دی د ځای لکه خوشاله وي خپیا وي د خوشاله خو د یخ دی هغه ځای کې د سړوبو مشکلات لګي هلته د اوبو مشکل هم ډېر او زم ډېر ګرم زم لا خو څو ورځې شته دی څه چې بازارونه به ښه شي که همدغسې به مثلا الله دې خپل رحم وکړي نو څه پته لګي تر اوسه خو راضي نه یم. ډېره مننه قاري صاحب او تا ته ښه وخت. ستړی مه شئ نوم دې څه دی؟ نوم مې حسین رحمان دی مرورې ولسوالۍ پیتاو کلي یم. ښه د پیتاو کلي نوم دې څه؟ حسین رحمان. حسین رحمان دا ورغموټه دی په څو دی؟ دا 12,000 دی ورورۍ. والا ته خو ډېر ګران دی ګوره ورغموټه په 12,000 روپۍ. نو اوس سیزن دی که نه خامخا مزدوري کول غواړي که نه
دا راته ویل چې د نورو کلونو په پرتله سږکال مال ارزانه شوی که ګران شوی؟ سږکال مال په ریټونو ښه ګران دی او الله رحم دی ښه خرڅېږي ښه برابر. بو داسې مالونه به نورو کلونو کې په 15-16 سږکال 12-12.5 کېدای شي چې دغه 1100 پورې هم ته ورکې، نو ارزانه شوی که ګران شوی دی؟ خامخا 1.5-2 خو ګران ویم که نه، بل رانه بیا ارزان غواړي، لاسو کې مې تړلی دی چې ورکړه به. که دا تاسو داسې یو دغه دې ته وټاکئ چې مطلب د دې 1000 روپۍ ریټ د دې نه 1 روپۍ هم ښکته نه کېږي، نه به تاسو په عذابېږئ نه به ګاهک په عذابېږي، ښه به نه وي؟ نو هغه چې موږ صفا خبره سړي ته وکړو چې دومره مې اخیستی دی دا دی هغه راته بیا وایي چې دغه دی دا دروغ وایي، نو موږ 2-3 زره زیاتې وایو. لکه د دې خلکو ذهنیت داسې جوړ شي. ذهنیت دغه شان جوړ دی. دا راته وویل چې خپله دې وزې کې که نه په صرف نور خلکو له وزېګانې کې؟ نو په خپله دې الله توفیق راکړي چې وزې روپۍ ته پاتې شي او نور نه زور کوو چې مال ولور. اوس نه د نیت څنګه دی ستا؟ اوس نه مې نیت دا دی چې الله ورته قربانۍ روپۍ هم پاتې کړي او نور مسلمانان له به خرڅ کړو. ډېره مننه او تا ته ښه وخت. الله خیر. وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ خیر اوسې وروره، نوم مې وحدت الله خادم دی، د مرکز کیرالې اوسېدونکی یم. وحدت الله وروره دا راته وویل چې تا سره چې دا کوم دا یو مال در اوسه که نه نور مالونه څه شته؟ نه موږ سره الحمدلله مالونه نور هم شته دی، واړه مالونه هم شته دی، غټ مالونه هم شته دی او دلته خرڅ دپاره راغلی اوسو. دا راته وویل چې په غټ مالونه سږکال ارزانه شوي دي که واړه ارزانه شوي دي؟ والا سږکال مالونه الحمدلله ټول ارزانه دي، غټ هم ارزانه دي، واړه هم ارزانه دي، خو د وړو په نسبت غټ مالونه سږکال ارزانه دي. دا علت څه دی چې غټ مال دونه ارزانه شوی دی؟ نو دلته مختلف نظریات دي، بعضې خلک وایي چې د پاکستان نه مال راوړي، بعضې خلک وایي چې سږکال مالونه زیات دي، نو البته پاکستان نه مالونه زیات راځي، په همدې خاطر باندې غټ مال راځي. موږ داسې اورېدلي دي په سوشل میډیا کې یو خبره چلیږي چې سږکال د پاکستان نه مالونه نه راځي، بند کړي دي. ته څه وایې که دا مالونه راشي ښه ده که رانشي ښه ده؟ نو زما په خپل نظر باندې چې را نشي ښه ده، ځکه چې زمونږ د خپل وطن خپل تولید دا پیدا هم سوداګرو ته رسیږي، هم زمونږ مالونو والا ته رسیږي او دا ټوله پیدا د خپل وطن پیدا په خپل وطن کې پاتې کېږي. هغه چې د بل وطن نه راځي خامخا پیدا به بل وطن ته هم رسیږي، نو موږ یو چې هم د خپل وطن تولید استعمال شي خپل وطن کې پاتې شي. ډېر مینوال د زمونږ ګوري په خارج ملک کې ګوري، څه پیغام ورته لري؟ د ټولو خارج میشتو افغانانو نه مې هیله دا ده چې افغانستان یو ځپلی او ځورېدلی ولس لري او بعضې خلک زیاتره خلک وس نه لري د قربانیانو، د هغې سره د خپل وس په اندازه باندې د نغدو پیسو د غوښې د هر رقم مالی او یعنی مرسته وشي، ځکه د اختر دی بعضې یتیمانان چاپلای نه لري، جامې نه لري، د غوښې وس نه لري او نورو خلکو قربانیانې کلي هغې ته ګوري نو کو خارج میشته د دې خلکو سره کومک وکړي او د مطلب خپل قربانۍ نه دلته راولېږي نو هم به د دې ولس هغه غوښتنې او ضرورتونه هم پوره شي او هم به ځای او قرباني مو شي. ډېره مننه تا ته ښه وخت. نو تا هم مننه، خیر اوسې. ستړی مه شي او نوم دې څه دی؟ نوم مې عبدالهادي دی، ټاپور ولسوالۍ څاپوري اوسېدونکی یم. ها عبدالهادي، دا راته وویل چې دا مال دې د هغه ځای نه راوستی که نه بل ځای کې چېرته؟ دا مې مال د هغه ځای نه راوستی. دا سوټی په څو دی؟ سوټی 23,000 روپۍ دی.
خصوصي پاتې 1000 روپۍ خلک غویان په 1000 روپۍ نه غوی کنه خصوصي نه ورکه خو نه دا راته و چې ډېر خپه ولاړې ولې مال خو د ګرې ډېر نه دی غسته نه مال ډیر نه دی بس دا مال لین څنګه خپن ورته ولاړې بس ګرمي ده څوک خصوصي ته ودرېږه سوري نشته بس دا شی دی نشي دا راته و چې صرف غټ مال دی کور کوټه مالم لري نور کوټه مالم لرم غټم لرم څنګه دې ریټونه سکاله څنګه خدي بس گزاره کوي نو تیر کلو پرتله څنګه ستیرو کلم شانه بس خدي ان شاء الله گزاره کوي او څومره مالونه به خرڅ کړي ډیرم خرڅ کړی دی بس سو ولاړ څوم خرڅ کړی دی تقریبا څو دانې به سکاله دی اختر سیزن ډیر خرڅ کوم دا شل 15 پورم خرڅ کړی شل 15 دانې خرڅ کړي ماشاءالله ماشاءالله خرڅ کړی چې په یو کې تر 1500 روپۍ پاتې شوی دا خو ډیر شي شو ډیر شي دی او چې بس شکر به بس شکر په بس مهمه خبره ده دا راته خپل وزه کې کني خپل کوو ان شاء الله څو وزه غانې مو خپل دو دانې کوم ځان له خپل خمال مغست او مال خپل مال مې خدي مخکې د غسته او کوسته غسته مې غسته بس دا درې میشته کې اپ مان خرڅ نه خپل نه خرڅ خرڅ نه ونه ډیر مننه خو خسته ستړی مشي او نوم دې څه دی نوم مې شاهد الله دی وروړه شاهد الله د کوم ځای اوسېدونکی د وټپور اوسېدونکی یم د ګمبیر د ګمبیر دا مال دی خپل ساتلی او که نه اوس دې اخیستی دی اخیستی دی وروړه اخیستی دی دا غوی دی په څو دی دا 15,000 روپۍ وروړه 15,000 روپۍ که نه نو که ستا فکر په پاکستان کې په سوشل میډیا ښیي غټ غټ غویانې یا بل شیانې که نه هغوی وایي دا په 15 لکه او 8 لکه او 10 لکه او داسې ښیي هغه مال ښه دی که دا زموږ مال ښه دی وروړه داسې ده چې د پاکستان مال خو د فارمونو مال دی زموږ وطني مال دی زموږ وطني مال چې دی نو دا ښه دی دا روغ مال دی د غوښه خوږه ده ښایستوالی ډېر دی هغه فارمي مال دی فارم خو خوراکونه ورته ورکوي هغې ته خو خبر چې شی ورکوي چې شی ورته نه ورکوي خو زموږ دا خو د وطني مال دی د کور او د غروب هغه خوري او دا ډېر مزېدار دی دې غوښه هم بې خوږه دا ډېر مزېدار دی وروړه دا راته ووایه چې سږ کال دې څومره مالونه خرڅ کړه سږ کال مې وروړه یو مال خرڅ کړی نور مې نه دي خرڅ کړي وروسته راغلی که څنګه نه دا نن راغلی یم خو بس مال داسې خرڅېږي نه مال بار هم ګران دی او دلته هم ریټونه ګران دي نو یو وخت به موږ داسې اورېدل خلک به چې دی غرونو ته چې دی مالونه پسې تلل که نه خلکو ویل هلته ریټ کې ښه پیدا کېږي اوس خبره ټوله منډۍ ته راټوله شوې ده دا علت په څه کې دی ولې په غرونو کې اوس مالونه خلک هم داسې نه خرڅوي که څنګه نو غرونو والا وظیفو دي وروړه د وره والا وظیفو نشته نو غرونو والا مخکې به هم داسې خلکو کوم نه خیر د مخکې د غرونو مال ارزانه و اوس د وارې مال ارزانه دی او د غرونو مال ګران دی غرونو مال د غرونو مال ګران دی موږ دلته یو ورور څه خبرې وکړې هغې ویل تقریبا ما 14 شلو پورې مالونه خرڅ کړي دي ته څنګه ناوخته راغلی هغې به خرڅ کړي هغه جلاپان دي وروړه زموږ کلي سوداګري موږ داسې ډېر دغه نه یو څو مال سره دي ما سره نهه مال را سره دي نهه ماله واړه او غټ دي که نه صرف ټول غویان دي ولې واړه مالونه ګټه نه کوي که څنګه نو واړه مال څه زما شوق نشته بس دا غویان اخلم د شوقي یم خطي شوق دپاره دا شوق ګټې ته په تمه نه خو صرف چې شوق دپاره غټ غټ غویان راسه ولاړي شوقي یم راته الله دې وکړي چې دا ستا ټول مالونه خرڅ شي او ډېره مننه مال دې ورانې کوي زه نه لاړم ستړی مشي او نوم دې څه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نوم مې سلیم سلارزی یم د کونړ اوسېدونکی یم سلیم سلارزی په کونړ کې د کوم ځای اوسېدونکی کونړ کې د وټپور ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ څه کال د وټپوري په دې میله کې زیات نه ماشاءالله هرې ولسوالۍ نه خلک راځي څوارلس ولسوالو ټولو نه دلته خلک راځي دې منډۍ ته دا راته ووایه چې څومره مالونه د سره دي
یاره کله مالونه هو تعداد کله جګیږي او کله ټیټیږي کله شل شي کله لس شي کله 15 پاتې شي بس څه خرڅېږي او څه راځي نور اخلو بس دغه شانتي کار روان دی. څومره مالونه دې خرڅ کړي اوسه پورې؟ یاره شکر دی تر دا میله مخکې هلته وه اوس دلته راغله 2 ورځې کېږي یو 2-3 ماله به هم هلته خرڅ کړي یو 4-5 به هم دلته خرڅ کړي مطلب شپږ مال هم خرڅ کړي؟ اوه ماشاءالله 5-6 ماله هم خرڅ کړي. دا راته ووایه چې په مالونو کې ګټه مخکې ډېره وه که اوس ډېره ده؟ یاره پروس کال یې ښه مزدوري کړې وه څه کال حالات داسې دي چې داسې لږ دغه دي کمزوري دي. مطلب څه کال مزدوري دونه نشته دی؟ څه کال دونه ده چې لا خو څو ورځې هم پاتې دي که نه کېدای شي چې مالونه دې خرڅ شي. الله ته به شکر وباسو پر حالات بس الله دې وکړي چې خدای به موږ خپلو بچو له غریبي راکړي ټولو مسلمانانو له. او مالونه سره واړه دي که غټ؟ ما سره ټول غټ مالونه دي غویان دي او سخوندران دي وړوکی مال لاسه نه دی. جګ ریټ سره د مال څو دی؟ جګ ریټ 15,000 دی نه بره مال پکې نشته. جنه جګ نشته دی؟ نه نور ټیټ دي ټول لکه 40,000 او 15,000 او 150 پورې مال پکې شته دی دوغه خي. دا ستاسو چې اوس دا ولاړ دی دا په څو دی؟ دا په 15,000 روپۍ دی. مطلب جګ مال هم دا دی؟ جګ مال پکې هم دا دی نور ټول ټیټ دي دی نه. د دې نه د جګ کم یو خرڅ کړی؟ د دې نه مې جګ کم یو نه دی خرڅ کړی. او سکه خپل وزې کې کني کې ان شاء الله اراده مې کړې سکه پروس کال مې نو سکه کوم ان شاء الله. معقول دی ولا چې پروس کال مې مزدوري مخکلې او به د موزې نه وکړ؟ پروس کال او دسه و چې ستونزې زیاتې قرضونه مشکلات ونن سکه ان شاء الله خي. خاصه کال قرضونه دومره نشته او ان شاء الله دومره ونه. الله دې وکړي چې راستا قرضونه هم ختم شي او ستاسو اعمال هم ختم شي او تاسو خو وخت او خاطر غواړم. الله دې عزت من کوم مننه خوشاله اوسئ. ستړی مشي او نوم دې څه دی؟ ګل رحمان. ګل رحمان؟ ګل رحمان. ها ګل رحمان د کوم ځای؟ مراوري ولسوالۍ. مراوري ولسوالۍ. تا کوم څه ورغموټه راوستې دا ورغموټه په څو روپۍ دی؟ دا ورغموټه نه دی دا سیرلی دی. سیرلی خو دا د ښکرو ته یوازې نه ګورې ها؟ چېرته نقلي خو یې تندې لګولي؟ نه نه نقلي خو نه دي. ها ها د دې ریټ څه دی ښه سیرلي ریټ څه دی؟ سیرلي ریټ 2,000 مې ویلی دی بس دې نه دغه هم پې قیمت ورراچلی چې په څو خر شم. خرڅې به څو پورې؟ بس دغه 20,000 19,000 دغه شانې خرڅ کړم. دې نه ارزانه نه خرڅوي؟ نه دې نه کته نه بیخي بیا تاوان کوي دغه نه کته بیخي ډېر تاوان کوي. او ښه دا راته ووایه چې دا یو سیرلی دی راوستی که نور مالونه څه شته؟ یاره یو 5-6 دانې نور هم شته. ښه دا یې څنګه داسې را روان کړی دی؟ دې له مې چا کار ورکړو نو مال کو چا واخیستو ور بیا او مالونه سره غټ دي که واړه دي؟ بس دې نه واړه دي او غټ هم شته. نه غټ لکه مطلب غویان شو دغه شیان خو څه نشته؟ نه نه غوان مان خو راسره نشته. ښه دا راته ووایه چې د نورو کلونو په پرتله څه کال ریټ ارزانه دی که ګران دی؟ یاره بس ګزاره کوي نو. نورو کلونو کې کله سوداګري کړې؟ یو کال مخکې مې کړی. څو کاله مخکې دې کړې؟ یو کال یو پروس کال دې کړی دی؟ پروس کال. ښه ښه نو که مطلب تجربه پکې ډېره نه لري؟ تجربه بس څه نه څه لرو نو. ښه او دا مشر ولاړ دی ته به دې سره د خپل سیرلي خبره وکړې او زما ستا خدای په امان. لیدونکو دا چې رالو یو ورور دی بوټي ته تکیه والو ډېر ستړی پروت دی نو دې نه سره خبرې کوو چې دا څه وی ورور ستړی مه شې نوم دې څه دی؟ الله دې وهه نوم یې مطیع الله دی. مطیع الله د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د شیګل ولسوالۍ. شیګل ولسوالۍ. مالونه ډېر خرڅ کړي دي که نه دي خرڅ کړي څنګه خپه ستړی پروت؟ خرڅ کړي هم نه دي خرڅېږي نه. ښه نه خرڅېږي؟ نه خرڅېږي. نو تا شاته بوټو له راوسې دی هلته مخکې خلکو ویلی موږ 20 او 18 دانې خرڅ کړه. والله څه خبرې ما مخکې ځای هم نه و دلته داسې رالو دا ځای هم دی.
تا یو اجازه دمه به هم پکې وکړم د تکیې به ووایم او بس نور د قسمت خبره ده مونږ ویل د خرڅېدل دلته هم خرڅېږي دلته پسې خلک راځي راځي خلک پسې ښه نو دا راته وایي چې مالونه سره څونه دي مالونه به یې غالبا دغه 50 خواوشا به وي 50 شپېته او یوازې ته خرڅه کو نور ملګري هم څه شته ملګري راسره شته دی او صرف د کونړ میله کې وایي که څه نور میلو هم ځئ یاره د کونړ میلې ته هم ځو ایسته هم ځو ټولو میلو ته ځو څومره به دې ته خرڅ کړي یاره اوس موجوده به مې یو 10 دانې خرڅ کړي او 50 به ولاړ 50 دا راته وایي چې دا تاسو د چې خرڅېږي نور پسې اخلئ که نه مخکې نه بس اغوستې او ولاړې ته نه مخکې نه چې کم خرڅېږي هغه خرڅېږي نور اخلو یا مخکې نه اغوستې مې هغه ولاړې بیا یې راوباسو خرڅوي داسې مخکې نه خو چا سره خبره نه چې بس دا مال به نه زه اخلم ځان سې ودرم نه دا د قسمت خبره ده بس ورځو چې کوم ځای کې مې قسمت شوی بس هلته دې پسې به تاسو پیدا مزل هم ډېرې کوئ پیدا مزل پسې کوو کوم ځای نه مالونه راولئ بس پورته د درو نه راولو د غرونو علاقو نه ځنګلات دا دومره شی کې پاتې کېږي دا دومره پیدا مزل او بیا ګاډې او دلته پکې بیا خلک ډېرې لانجې کوي والله هېڅ شی هم پکې نه پاتې کېږي سهار راغلي دلته بس ناست بس خو قلارې ولاړ دي نه خرڅېږي ډوډۍ هم پکې دی چې ډوډۍ هم پکې د جوراله ورځ هم پکې د زراله ډېره مننه او تا ته یو ښه وخت مننه درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د مالونو په منډۍ مو تاسو ته لرله چې اختر ته د خلکو چمتووالی څومره دی نو د اختر تر خپرونو بیا موږ له راکړه اجازت او نور به د اختر په خپرونو کې ملاویږو تر هغې د خدای په امان